موضوع درس ته صحیح دی نن وا دی برخه باندې ولا کار کو دی ځی باندې وکارو دی ځی باندې کار نه کو اول باندې باندې کارو کو بیرسته دی ترازو دی برخه کې موږ ساړي خبرې دي اول دی باندې کار کو چې دا لږ مهم دی ها ګوره د حساب دی هر کله چې تاسو پښتو لیکل کوئ صحیح دی پښتو لیکل پښتو موږ د خي طرف نه لیکو کنه انګلیسي چپ طرف نه لیکل کیږي راځي پښتو د خي طرف نه لیکل کیږي نو که زه وزل د پښتو لیکل کوم ژبه مې بدله کا پښتو لیکل کوم فرض مثال ځکه کوم زه د افغانستان یم دا مو ولیکل خدا اوس دې طرف نه شروع دې طرف ته روان دي کنه دا باید دې بل طرف نه شروع شي نو دې لپاره تاسو راځي دې باندې کلیک کوئ دې باندې چې کلیک وکړئ ډایرکشن بدلیږي رائټ ټو لیفټ کیږي یعنی د خي طرف نه چپ طرف ته راځي صحیح دی و زه د افغانستان اوسیدونکی یم افغانستان یو لوی تاریخي فرض مثال ملک دی صحیح دی کنه و دا پښتو چې مونږ لیکو صحیح دي کړی صحیح دی یو خبره بل خبره ده کچیر ته د حالت کې فرض مثال دا مې دلته راوړو وسم پښتو دي کومه پښتو په طریق لیکل کیږي صحیح دی کنه د خي طرف نه لیکل کیږي خو دلته اوس یو مشکل جوړیږي مشکل څنګه زه بیا لیکم زه د افغانستان اوسیدونکو یم فرض مثال زه غواړم د افغانستان زه انګلیش کې مو لیکم تاسو به راپورونه لیکئ داسې کلمات په کې چې تاسو خپل رئیس دی وایي اې دا کنه مدیر ورته وایي چې دا باید هم پښتو ولیکل شي هم انګلیسي ولیکل اې دا نو د افغانستان د انګلیسي لیکم ژبه مې بدله کړه انګلیش نه وځل ته افغانستان لیکم جمله غلطه شو کنه ګډه وډه شو ګوره زه دلته راغلم زه د افغانستان اوسیدونکی او که زه چېرته ډایرکشن د جملې برابر کړم دا دې طرف ته کوم رائټ ټو لیفټ کوم او دا دوباره دې طرف ته راوړم جوړه شو کنه یعنی هر کله چې یو کتاب لیکای یو راپور لیکای یو فرض مثال مونوګراف لیکای هر څه چې کچېرته پښتو کې لیکای یا فارسی کې لیکای ډایرکشن به همیشه هم دې طرف ته انتخاب وي صحیح دی اول کار چې تاسو کوئ ډایرکشن و برابر او دا مسلکی کار هم دی کچېرته تاسو میوزیک کې سو امتحان هم وکړي او تاسو دې بل طرف نه شروع کړي هغه نفر کوئی ولا دا مسلکی نه دی صحیح دی او که تاسو دې طرف نه شروع کړئ صحیح دی کنه د خي طرف نه به ولا کوئی ولا مسلکی وښ وای کنه کدی پسې اوس نور تر څومره جملې مې کې صحیح راځي فرض مثال واحد الله او دا واحد الله د انګلیش کې لیکم فرض مثال کابل کې اوسېږي صحیح شو کنه یعنی اوس منظم راځي او که چیرته ډایرکشن دی طرف ته اوس ګډ وډ راځي ګوره واحد الله دلته ولیکل شو واحد الله دلته ولیکل نو داسې ګډه وډه شوه جمله ګورې که نه ګډه وډه شوه معلومېږي که نه ګویا کابل دلته راولو اوسېږي دلته راولو که ډوړ شو لاړ شي که دا دې طرف ته هم کې بیا هم ګډه وډه ده او که چېرته راشي دا دې ځینې انتخاب کې رایټ ټو لیفټ انتخاب کې او دا دې سر ته راوړي بس اوس به جمله صحیح شي په دې باندې پوه شوئ د دې د استعمال ځای هم دا دی ښه که چېرته تاسې داسې راپور لیکئ چې هغې کې پښتو او انګلیسي دواړه کلمه نو بیا یې دې نه استفاده کوئ غیر د هغې نه که تاسې استعلام مکتوب هر څه لیکئ تاسې به دا انتخابوئ دا مسلکي کار دی پوه شئ که نه دا مسلکي کار دی بل موږ سره دا آپشن دی دا آپشن د څه لپاره استعمالېږي دا هم ډېر کارېدونکی آپشن دی اداراتو کې ډېر استعمالېږي فرض مثال دلته ما نمبر ولیکو 3 مې ولیکل 2 مې ولیکل 5 مې ولیکل 4 مې ولیکل یا اوس دا نمبرونه ما سره خدا غلط دي ګډوډ دي ورته دا باید په یو ترتیب راشي اول یو راشي بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 نو دا ترتیب دې ته ورکول کېږي څنګه ورکول کېږي دا به تاسو ټول انتخاب کړئ انتخاب شو دلته به راشي سورت ته او دلته به دا اسمبلینګ انتخاب کړئ او دا به اوکې کړئ ترتیب برابر شو کنه حاضری کې کوم نمونه لیدلې فرض مثال نمونه دي
دا وحید الله به ولیکو د واو نه شروع شوی څه دی بل با اسد ولیکو دا الف نه شروع شوی خو دا دویم راغلی بل فرض مثال بکر مې ولیکو علي مې ولیکو جاوید مې ولیکو حمید مې ولیکو حمزه شوبل نوم ثناءالله ثناءالله حمزه حمزه چیرې ورکه شو نه ولا حول ولا قوه ثناءالله څه شو کنه نوزدې کې ترتیب څنګه دی چې اول موږ سره اسد نوم راشي صحیح دی کنه بیا بکر راشي بیا کوم نوم راشي ثناء الله راشي بیا جاوید راشي اوس نمونه ګډ وډ دي دا اوس موږ خپل ترتیب وخت نیسي او ډیر زیات وخت نیسي کې دې چې موږ صاحب اصل بس ونه وي دا وخت ډیر نیسي د دې لپاره موږ راځو د صورت ته او صورت کې د پاراګراف انتخاب دی د ټیکس انتخاب دی تاسو نیمه انتخاب او دا وکړي اسد بکر ثناء الله جاوید حمید علي امتحانونه نمرې چې راته دې پروګرام هم دې ترتیب راځي چې ځان نمبر وړي هغه راشي هغه پاس راشي چې نمبر باندې د پتا هغه نمبر ټول ولې کړی شي بیا دا څه وایي او ټول وایي دوسر ولې کړی شي ټول او دې وزر د خایمه اکسل فایل لا هم د خایمه ګوره کدا ډیسندینګ انتخاب شي دا به سره پر راځي پېښ کړه اوس پر دې مثال موږ نمبرې د 315 نمبرونو نه نمبرې ورکوم فرض مثال یو نفر وړي 250 بل نفر وړي 300 بل نفر وړي 255 بل نفر وړي 355 بل نفر وړي 340 بل نفر وړي 300 فرض مثال پورا شپېته وړي پورا 315 نمبر وړي اوس موږ سره اول نمبر کوم دی دویم کوم دی دا ګډ وډ دي کنه به ترتیب دی دا ودا چې ټول انتخاب کوي ټول انتخاب شو دا وسورت او ورته دا ماته ډیسندینګ سورت کا چې دا اسندینګ سورت کو کنه نو دا نمبر په ترتیب په داسې ترتیب راځي چې اول کوچنی عدد راځي بیا لوی راځي او کچرته ډیسندینګ کې وسر څخه راځي وځي کې ورته ماته اول نمبر وخایا بیا دویم وخایا او زمون اول راځي دا دویم راځي دا دریم راځي دا څلورم دا پنځم نشته پورا ځای اکسل فایل درته دا وستول ادارو کې هم د حساب ترتیب روان دی که چیرته حاضریانې جوړېږي پامدې ترتیب جوړېږي هېرې که نه چیرته شوخې جوړېږي پامدې ترتیب جوړېږي اوس ما خپلو شاګردانو نوم ډېر جمع کې که نه صرف مې کې دې کې ما اول نمره او دویم نمره معلومه وړو چې اول نمره څوک دی دویم نمره څوک دی دلته راغلم دا مې سورت کړم سورت مې کلمات یې وښودل چې دې نفر دومره نمرې وړي دي دومره وړي دي دا فیصدي ده دی 95% دی یو نوی دی شپږ اتیا ده یو اتیا پامدې ترتیب ترخه دلته هم سورت هماغه سورت دی خبره داسې چې یو پروګرام زده کوي به ټول اسانه کېږي دلته سورت هماغه سورت دی دلته ورشئ سورت ته او سورت کې به زه فعلا کلیر کړم دا به لږ انتخاب صحیح دی دلته به ونیسئ کسټم فلټر کسٹم فلٹر نه چې کسٹم سورت کسٹم سورت ته ونیو دلته به انتخاب کې څه شي ورته ماته نمبرې راوخته نمبرې موږ څه کوم ځای کې دي دا دی که نه ورته دلته به انتخاب کې نمبرې صحیح دی او دلته به سل والیو انتخاب کې د دې نه وروسته به انتخاب کې لارجسټ ټو سمالسټ یعنې د جګو نمبرونو ټیټو ته او که سرچپای کې چې ټیټو نه جګو ته بیا دا انتخاب اوس ورته مې اول ټیټو نمبرې راوړو بیا جګې راوړو صحیح دی سرچپه مې کړو دا به وکړي پوره نمبرې سرچپه شو 500 521 510 په همدې ترتیب تر اخره پورې شپږ سوه ورسېدې نو دا ترتیب د دې لپاره استعمالېږي ګوره دې پروګرام کې مو زیاتره شیان هماغسې دي دا ښکاري درته کافي دی او پیسټ دی او دا شیان دي که چېرته زه دلته انزرټ برخې ته راشم انزرټ برخه مکمل هماغسې انزرټ نه البته صحیح دی
نو یو پروګرام چې زده کوي بل پروګرام اسانه کیږي خو چې یو پروګرام صحیح زده کوي په دې صورت باندې پوه شوي که نه ها بله برخه موږ سره شو ان هایډ دی دا څه کار کوي دا ځینې علامې که موږ سره نه معلومیږي موږ ته شو کوي یا فرض مثال زه بلته ولیکم مساوي RAND مساوي RAND قوس لاس قوس بند انټر او د دې ډایرکشن به زه بدل کړم دې بل طرف ته راولیږم او زه دا مکمل پاراګراف نه دی دا مکمل پاراګراف زه هایډ کوم پوره دې رنګ ما بدل کړ سور صحیح دی او دلته موږ څه آپشن دی په نوم د هایډ دلته فون ته راشئ او فون کې به دلته هیډن انتخاب کړئ هیډن انتخاب کو دا به ورک شي صحیح دی دا مکمل ورک شو نه ښکاري او دا چاپ کې نه راځي ښه او چاته ښکاري نه چاپ کې نه راځي ګوره چاپ کې نه راځي او چاته ښکاري نه دا فرض مثال تاسو یو مخفي متن دی ته نه غواړئ چې بل څوک دی وګوري صحیح دی که نه او زه دا دوباره شو کول غواړم زه چې دا زه وګورم نو دې دپاره به تاسې راشئ دا بټن به ووهئ دا بټن ووهل دوباره به کوم متن چې هایډ و که نه د دې لاندې نقطه راځي کوم متن چې هایډ که نه د هغې نه لاندې څه راځي نقطه راځي او زه غواړم دا دوباره د هایډ حالت نه وباسم نو دا مکمل انتخاب کوي دا پاراګراف او دا به څه کوي دلته به راشئ فون برخې ته او دې کې به دا هیډن ټیک مارک چې دی که نه دا بدل کړئ اوکې اوس که دا علامه غیر فعال شي که نه دا پوه شئ او که چېرته هایډ وي که نه چې دا علامه غیر فعاله کړي دی هایډ کېږي ښه ورک شو که علامه فعاله شي ښه یا که علامه غیر فعاله شي بیا نه ښه صحیح شو دا شو ان هایډ دی شو کول او رکول ها دا خو دا هم نه انتخاب کړی اول به دا انتخاب کړو دا به راشو دې برخه ته د دې نه وروسته به راشو دا به غیر فعاله شي دا نه کړي صحیح شو ها بله برخه موږ سره دا برخه استعمالیږي دلته به راشو دا یې شیډینګ لپاره استعمالیږي شیډینګ څه ته وایي فرض مثال د دې متن شاته زه غواړم رنګ راشي یا موږ سره هایلایټ و یو شیډینګ دی ښه یو دا شیډینګ دی دې ته شیډینګ وایي او بل موږ سره هایلایټ و هایلایټ ګوره دا پاراګراف ما انتخاب دی او دې ته مې رنګ ورکړو دا رنګ ورکړو دې کې موږ سره رنګونه هم کم دي ښه هایلایټ کې ګوره هایلایټ او شیډینګ کې څه فرق دی شیډینګ مکمل پاراګراف ته ګوره دې کې متن نشته دی دا پاراګراف نه دی ختم شوی دی چې موږ سره پاراګراف لکه مکمل ختم شوی دا خط ختم شوی تر دې چې پورې دې ترنګ ورکړی او هایلایټ کې تر دې چې پورې رنګ هر یو خط ته بیل بیل رنګ ورکړي او پاس پاراګراف ته ټول یو پاس پاراګراف کې ټول یو رنګ دی صحیح دی که نه ګوره که زه دې کې دلته فقط یو کلیک وکړم او راشم شیډینګ ته ورته دې ته شیډینګ ورکړم ما انتخاب کړی نه دی که نه خو مکمل پاراګراف ته رنګ ورکوم دلته دا زه نه انتخابوم او راځم دلته شیډینګ هایلایټ ته چې شی هایلایټ شو نه دی شوی صحیح دی که نه فقط د علامه فعاله شوی دي چې نه بېرته کوی شي هایلایټ هایلایټ او شیډینګ کې دا فرق دی ښه شیډینګ جدا ځای کې استعمالیږي هایلایټ جدا ځای کې استعمالیږي شیډینګ موږ زیاتره کتابونه که چېرته جوړوو هغه ځایونو کې شیډینګ استعمالوو چې موږ سره ډېر مهم وي یا فرض مثال کارخانګي یا فرض مثال یو مهمه نقطه یې کتاب کې ته ذکر کړې صحیح دی که نه یا یو فعالیت مکتب کتابونو کې به یې لیدلي خلاصې فصل او دا شیان زیاتره د شیډینګ کې راوړي ښه دې کې به یې رسم کېږي ښه دلته دې ته شیډینګ ورکړي دا دې ته شیډینګ ورکړو دې څلور طرفه چوکاټ نیسي چوکاټ یې بیا موږ دې ځای ته نیسو پوه شوې دا موږ سره شیډینګ برخه شوه بل دلته دا پاراګراف انتخاب نه دی خو یو کلیک مې پکې وکړو دلته راغلم ورته باټم بارډر دلته لاندې خط واچوم صحیح دی که دا خط دوباره ختمې که نه دې باندې دوباره کلیک وکړه دا ختمېږي بیا راغلم ورته ما ټاپ بارډر پاسې خط واچوم صحیح دی دوباره که دا غیر فعاله شي خط ختمېږي صحیح دی مشکل خو نشته ټول همداسې دي که فعاله یي خط راځي که غیر فعاله یي خط ختمېږي بل لیفت بارډر دی دا چپ طرف ته بارډر اچي او بل موږ سره رائټ بارډر دی دا ښي طرف ته اچي صحیح شو بل موږ سره نو بارډر دی که څومره بارډرونه تاسې ټول ختمېږي
او بل آل بارډر دی. آل بارډر یعنی ټول چوکاټ چار خونده دی. صحیح دی. دا زیاتره موږ جدولو کې دا کار کوي ښه. دا به مکمل ختم کړم. راوښم یو چوکاټ په ونیسم جدول. دا ما جدول جوړ کړم. صحیح دی. اوس در اعظم ورته مدا می ټول انتخاب کو ورته نو بارډر. چوکاټ شته دی خو بارډر نشته. کدا بیا دوباره ټول انتخاب کې ورته راشي ورته آل بارډر. نو ټول چوکاټ دی بارډر. صحیح شو. بیا راغلم ورته دا نو بارډر شو. دوباره میں انتخاب کردیم فقط آؤٹ سائڈ بارڈر ورکا بیرونی طرف تا بارڈر ورکا بیرون بارڈر ورکا دن بارڈر منز کے خطون مورکا دا آؤٹ سائڈ شو. بیا راغا وردیم ان سائڈ بارڈر فقط دن ورکا دا مکمل انتخابی خواه پا دی بٹن ساده انتخابی کی دا مکس یو بٹن وندینا دی بٹن ماندی شکلے کو کہ ټول جدول انتخاب شو. وردیم ان سائڈ بارڈر ورکا داخلی بارڈر ہی ورکو بیرونی نلری. بیا راغلما انتخاب میں کو نو بارڈر ختم کا او بیا راغلم ورته ویلې انسائڈ هاریزنټل بارډر. انسائڈ بارډر ورته فقط افقی بارډر ورته کتاب شروع کی کتاب چې په دې طریقه ته جوړوي مشه. یې دیکھا دا که دوباره غیر پالشی نو ختم شو. دوباره راغلم ورته انسائڈ ورټیکل بارډر عمودی بارډر یې دوباره غیر فعال راشي. بل موږ سره ډایګونال دی. ډایګونال دا حالت دی حالت ته ډایګونال وایي. دا هم زیاتره تقسیم اوقاتو کې وتا سي لیدلې ښه. زبدا آل بارډر کما د یو ترتیب د دې جنا تاسو برابر نه وایي. کدا چیرته دا غیر فعال کوي او دا بل ډایګونال انتخاب کوي ډایګونال اپ بارډر دا د سینې چټول چوکاټ ته ورکول کیږي. تاسو یو رو ته ورکول شي خادي ته رو وي فقط یو لاین ته ورکول شي. د تراش انتخاب کوي کوم ځای چې د انتخاب کړي आवाज دی ورکړي. که یو سل د انتخاب کړي کنه فقط دا یو سل دې ته سل وي یو چار چوکاټ ته سل وي نو فقط هم دې ته ورکړي. او که مکمل ختمی دن تراش ورته نو بارډر مکمل صحیح شو. دوباره آل بارډر او دلته هاریزنټل لاین یو افقي باندې لاین راوړي ښه. دا به مکمل ډیلیټ کوم ډیلیټ او ډیلیټیبل. هاریزنټل لاین ته لیکل وکړل کنه فرض مثال یو پاراګراف کې ولیکو او غواړي دې پاراګراف لاندې یو لاین راشي دلته راشي هاریزنټل لاین باندې وکړو کې هېری فرض مثال ته بل پاراګراف کې او دا لاین دوباره ډیلیټ اولم شي دلته راشي دا انتخاب کو ډیلیټ بټن صحیح مشکل کو نشته بس ته کوم اختلاف ها لاش ها دې پسې خبره جدول کې ده. ډرا ټیبل په واسطه موږ کوي شو جدولونه جوړ تقسیم اوقاتونه جوړ صحیح ده. یو جدول می ډرا کو دلته را نمبر ته اولای رسم کا بیا دلته اولای رسم کا د چیرته تاسو شیپ بٹن ونی ځای کنه تاسو ته مستقیم لاین رسمي کومه بٹن شیپ بٹن دا څنګه خرابې کی ها लाइन में शुरू को शेप बटन में ونی دا څنګه بدلی مخې ولا نه بدلی دوه سیده حالت بدلیږي ښه کوم آپشن کې ګوتو ورچې ها بغیر د شیپ نم بٹن نم تاسو کوي چې مستقیم لاین نه رسم کوي ها ایشو او دلته راشه فرض مثال ورځ وټاکای شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنځ شنبه او د تاسو سره جوړ گئے درسي ساتونه جوړ
صحیح شو دا خو بسخ نه کنه ګوره دې کې موږ ساسک کارونه دي دا ډرا ټیبل دا دی د دې په واسطه دا قلم راځي او بل موږ سره اریزر دی اریزر څه کار کوي یا اریزر دا خطونه پاکوي هر چې کې د خط نه وکړ دا پاکول شي پوه شوي مشکل کوم ځای نه راخیستلی شو ها نو هغه خطونه چې پاکوي دا دې ځینه ده که چېرته دا انتخاب وي ډرا ټیبل پنسل را خطونه کاږي شي هر ځای کې کاږي شي دلته یې دا اختیاري دی او که چېرته اریزر انتخاب شي بیا خطونه څه کوي صحیح شو مشکل سوال دې ډرا ټیبل کې نو ډېرې زیاتې خبرې دي دا مکمل ټیبل ډیزاین چې دی کنه دا دې مربوط کیږي او لیاوټ چې دی کنه دا دې مربوط کیږي صحیح شو بس وایي